الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. محترمو قدرمنو اوریدونکو، اپریل فول د اپریل اول تاریخ را روان دی. مسلمانان د خپل ساتیري د پاره د ټیم پاس د پاره په دغه ورځ داسې حرکتونه وکړي چې هغه د لعنت د هلاکت د تباهي سبب وګرځي. اپریل فول دا مرتب دی د درواغو سره چې په دغه ورځ درواغ وایي خلک، یو بل ته دوکه ورکوي، فراډ ورکوي، چې د دې په هکله په حدیث او په قرآن کې سخت ممانعت راغلی دی. ځکه الله جل جلاله فرمایي چې څوک درواغ وایي پر هغه باندې د الله لعنت دی. فنجعل لعنة الله على الكاذبین، په دروغجن د الله لعنت دی. نو کم څوک چې ملعونه وي د الله د طرفه څه پر ده باندې لعنت وي، نو دا خو تباه دی. د خپل ټمپاسي دپاره، د یو لږ وخت تېري دپاره دی خپل ځان تباه کړي، یا د خلکو د خندا دپاره. نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ ویل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ویل له ویل له. درې واره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هلاکت دی دغه چا دپاره، هلاکت دی دغه چا دپاره، هلاکت دی دغه چا دپاره چې درواغ وایي دپاره د دې چې خلک وخندوي، د خلکو د خندولو دپاره د ځانه کیسې جوړي او درواغ وایي. نو د دې به په تباهي کې کم شک وي چې نبی علیه الصلاة والسلام درې واره فرمایلی دي هلاکت دی، هلاکت دی، او الله فرمایي چې لعنت دی پر دغسې چا باندې. بل په دغه ورځ باندې خلک زیرول، زړونو ته تکلیف رسول. حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د ټولو څه ښه عمل والا ته خوش عمل دغه دی چې خلکو کورونو ته خوشحالي راولي، د خلکو څه غم لري کړي، درد لري کړي، دی غم ورکوي. چاته وایي ستا زوی مړ دی، چاته وایي د زوی د اکسیډنټ اوس، چاته وایي فلانی کار اوس، چاته وایي فلانی کار اوس. که خدا نخسته د دغه خبرې د وجې څه د هغه پر زړه باندې یو حمله وسوله، د زړه دوره پر راغله، نو ستا خو آخرت تباه سو، بیا به ته څه کوې؟ د کفر، د مغرب، د عیسایت، د یهودیت، د مجوسیت، د هندوانو پسې دغسې په پټو سترګو روان یو چې څوک دې ته ګوري هم نه چې زه خو مسلمان یم، زما پر آخرت باندې ایمان دی، زما پر آخرت باندې یقین دی، د هرې هرې خبرې جواب الله زما څخه غواړي، نو زه دا عمل کوم. ولې کوم؟ زه د دا خلکو په تقلید پسې روان یم، د دا خلکو په تعذیب پسې روان یم، د هغه دروغجنې ورځې لمانځم. پر دې به الله ماته د قیامت په ورځ سخته سزا راکوي، بلکې په دنیا والآخره، په دنیا کې به هم راکوي، په آخرت کې هم راکوي. ته خو د هغه پیغمبر امتی یې چې هغه فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، چې مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس، د هغه د ژبې څخه بل مسلمان په حفاظت. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تکفو شرک عن الناس، چې خپل شر د خلکو څخه ونیسه، چاته تکلیف او ضرر مه ورسوه. نو کم خلک چې اپریل فول جوړوي، کم خلک په دغه ورځ باندې درواغ وایي، یو د الله د لعنت مستحق جوړ سو. دویم د نبی علیه الصلاة والسلام د دې فرمان مطابق چې درې واره هلاکت ورته ویل دي، هلاک دی، هلاک دی، هلاک دی دا سړی. دریم دا چې د یو مسلمان دپاره شریره جوړ سوی او هغه ته دې ضرر ورساوي، هغه ته دې نقصان ورساوي، نو د دې څخه ځان وساتي. مفته ګناه چې نه ګټه تا ته رارسي، صرف د یو لږ خندا او د ټایم پاس دپاره ځان د الله د سزا او دنیا او د آخرت د تباهي مستحق وګرځئ. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب.